غمجنو خواشینو او مصیبت ځپلو ته د زړه ډاډ. کله چې حضرت نوح صلی الله علیه و آله وسلم دعا وکړه چې الهي کومک مې وکړه زه مغلوبه یم، د ده په زړه کې هیڅکله دا نه ورګرځېده چې د ده دپاره به ټول بشر غرق کړل سي. د ده په دعا سره به بې له ده او د ده هغه ملګري چې د ده سره په کښتۍ کې وه نور به د نړۍ ټول اوسېدونکي فنا سي. نو ته هم پر خپل رب عز وجل اعتماد او باور وکړه. موسی علیه السلام ماشوم دی او وږی سو، په ژړا یې د فرعون ټول قصر ډک سو، خو پر دغه سربیره یې د یوې دایي یا تی رودونکي تی نه قبلاوه. د فرعون ښځه آسیه، دایګانې او د قصر ټول نوکران په ده مشغوله دي. دغه ټول کارونه د الله جل جلاله د رحمت او مهربانۍ په سبب د هغې ښځې د زړه د آرام او سکون دپاره کیږي چې د رودینل تر شا د خپل زوی د لیدلو په شوق کې ده. نو ته هم پر خپل رب عز وجل اعتماد او باور وکړه. پر یونس علیه السلام د شپې تاریکي، د دریاب تاریکي او د ماهي د نس تاریکي سره یو ځای سوې. غم او پریشانی پر زیات سوه، نو یې عذر وکړي او نارې یې کړه لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. تر دغې نارې وروسته الله جل جلاله فرمایي فاستجبنا له ونجیناه من الغم، یعنی موږ د ده غوښتنه قبوله کړه او له غمه مو خلاص کړي. نو ته هم پر خپل رب عز وجل اعتماد او باور وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل بستر کې غمجن پروت و، ځکه مهربانه زوجه او هغه اکا چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم کومکی او ملاتړ و دواړه وفات سوي وه، او پر ده صلی الله علیه و آله وسلم پریشانی زیاتې وې. الله جل جلاله جبریل علیه السلام ته امر وکړی چې زما محبوب لوړ اسمانونو ته راوله چې د انبیا علیهم السلام او ملائکو په لیدلو یې د زړه تسلا وسي. نو ته هم پر خپل رب عز وجل اعتماد او باور وکړه. کله چې یوسف علیه السلام په زندان کې و، الله جل جلاله د ده د رایستلو دپاره ټکه یا تندره نه راولېږل چې د زندان دروازه په ماته کړي او دی علیه السلام راووځي، او نه یې د زندان دیوالونه امر کړه چې سره لرې او ونړېږي، بلکې یو خوب یې راولېږي چې د شپې په آرامي کې کله چې پاچا بیده وي په خیال یې ورننوځي، او هغه خوب د یوسف علیه السلام د خلاصېدلو سبب وګرځېدی. نو ته هم پر خپل رب عز وجل اعتماد او باور وکړه. خپل د عجز او زارویو لاسونه په دعا سره پورته کړه او پوسه چې تر اوو آسمانونو د پاسه حکیم او کریم رب عز وجل ستا عجز او زاری اوري. پر موږ مسلمانانو کم ځکه تنګه سي آسمان راته پراخه دی، نو ولې به ناامیده کیږو؟ درکړې سلفار زندګي ده ډېره ستړې ناقرار زندګي ده، رب درکړې سلفار زندګي ده ډېره ستړې ناقرار زندګي ده. هغه کله په
مفهوم د ژوند پوهیږي هر کله په مفهوم د ژوند پوهیږي چې هر چا کړي بیار زندگی دا ډېر ستړنا قرار زندگی دا د دنیا سفر زار زندگی دا ډېر ستړنا